دا مرګري وی چې زما رور بیمار دی علاجونه ډیر وکړو اوس ډاکټران وی چې دا لا علاج دی او کور ته بوزي کور خدمت کوي نو رورم ډیر بیمار دی زمون کور کې ډیره پریشانی ده س عمل را توخی چې الله پاکم دی رور له صحت کامله ور محترم دا سیده چې قران دا د الله کلام دی د هدایت کتاب دی د پیغمبر اسلام په معجزاتو کې غټه معجزه ده او موږ په قران باندې ایمان راوړی قران کې د ټولو روحاني بیمارونو شفا ده او قران کې د ټولو جسمانی بیمارونم شفا ده علی رضی الله عنه فرمای چې پیغمبر اسلام فرمایل چې بهترین علاج دا قران پاک عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په فرمایل تاسو د خپل بیمارانو علاج په شاتو سره وکي او په قران سره وکي یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس الله قران کې فرمای شاتو کې د انسانانو د لپاره شفا ده د پیغمبر اسلام زمانہ کې یو کس را لې او تاسو یو کوي د الله رسول ضرور می ګډه خرابه پیغمبر اسلام تو فرمایل د خپل رور له شات ورکي هغه چې لاړ شات ورکړه ګډه نور خرابه شو به دوباره واپس را لوي د الله رسول ګډه خو نور خرابه شو نور شات ورک چې نور ورکړه نور زیات شو بیا را لې د پیغمبر اسلام خدمت کې حاضر شو یارور می نور زیات شو وی نور شات ورک نور زیات شو په دریم ځل چرالی وی د الله رسول رور می نورم زیات شو پیغمبر اسلام تو فرمایل صدق الله فيه شفاء للناس وكذب بطن اخيك الله رښتیا ویلي چې په دې کې د انسانانو د لپاره شفا ده شاتو کې شفا ده او استاد رور دا ګډه دروژنه ده ورشه نور شات ورک نو هغه لاړ چې نور شاتې په سلورم ځل ورکړ نو الله پاک شفای کامله ورکړ د پیغمبر اسلام مجلس ته یو کس رالی وی د الله رسول زما په حلق کې درد دی پیغمبر اسلام تو فرمایل د قران شریف تلاوت کوه یو کس رالی پیغمبر اسلام ته عرض کړي د الله رسول زما په دې سینه کې دک دی او تکلیف دی پیغمبر اسلام تو فرمایل وشفاء لما فی الصدور سینه کې څومره دردونه دي پریشانی دي تکلیفونه دي دا غي شفا په قران کې د قران شریف تلاوت کوه نو په قران کې شفا ده او په شاتو کې شفا ده پیغمبر اسلام فرمای تاسو د خپل مال حفاظت په زکات سره کوئ او د خپل بیمارانو علاج د په صدقې سره کوئ الصدقه ترد البلاء صدقه دا مصیبتونه لري کوي دا بیماری ختمي نو صدقه د خپل بیمارو د پاره پکار ده د قران تلاوت پکار دي شات استعمالول پکار دي دا یقیني اسباب دي طلحه رضی الله عنه فرمایي چې د بیمار په خوا کې د قران شریف تلاوت کیږي نو بیمار ته سکون راحت آرام ملاوي او داغه چې کوم تکلیف ته هغه تکلیف په اساني یو دا خبره به د پیغمبر اسلام په زمانہ کې کېده سوره فاتحه کې شفا ده سوره فاتحه یو نو سورة الشفاء دی فی فاتحة الكتاب شفاء من کل دا حدیث کې راځي په سورة فاتحه کې د هر بیماری نه شفا ده 41 مرتبه دا وایو په خپل بیمار باندې دمو الله به شفای کامله ورکړي یو لزلی وایو سورة فاتحه او په خپل بیمارانو باندې دمو او باور لپاره دمو هغه پیسکو ان شاء الله صحت کامله شفای کامله به الله ورکړي او بل قران کې شپږ آیاتونه دي آیات شفا زمون اکابر علماء دا لیکلي دي چې کله دا شپږ آیاتونه تلاوت شي او یو کس په وبدم پر وغي بوس کړي نو چې کومه بیماری د الله به خکې ځان په بخپلم د مولی شو او بم په د مولی شو هغه وبسکو بیمارانو باندې د شپږ آیاتونه وای او باور لپاره دمو هغه پیسکو ان شاء الله صحت کامله او شفای کامله به د الله د طرف نه ملاوي ځکه قران کې شفا ده هغه آیاتونه دادي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويشفي صدور قوم مؤمنين يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء دا شپږ آیاتونه دي ته وی آیات شفا نو تاسو د خپل رور د پاره سورة فاتحه و 41 ځل هغه په دموي او صدقه ورکوي شات ورکوي مونږ کې شفا ده او خصوصا د شپږ آیاتونه د اهتمام شروع کړي سار او ماخام ورلدا وای او په دموي او په پیسکي د باندې دمه چوي ان شاء الله الله به صحت کامله شفای کامله ورکړي